الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. محمدا الرسول كان محمودا الذي وعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الله سبحانه وتعالى قرآن کریم کې وعده کړې د مؤمنانو سره چې نیک عمل کې نارینه کوي او که زنانه کوي. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. دا مؤمن که نارینه او که زنانه خو چې نیک عمل وکړي الله رب العالمین فرمایي دا ته زه قبلومه.
دا کوم آیت چې ما ولوستو د سورة الکهف دې کې الله رب العالمین یو شرط ذکر کړی دی چې من احسن عمله عمل به ګوره په اخلاص او ښایسته عمل به کوي. ښایسته عمل دې ته وایي چې یو به هغه ثابت وي د شریعت نه، دلیل به پې موجود وي. ځکه چې د نبي علیه السلام نه ثابت نه وي نو هغه بې دین نه دی. نو د ځان نه اعمال به موږ نه کوو، بلکې هغه طریقې چې کوم د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم نه په صحیح احادیثو باندې ثابتې دي هغې باندې به موږ عبادت کوو. بل به په دې عبادت کې اخلاص وي. پس د ایمان نه دا دوه خبرې ضروري دي په عمل کې. یو دا چې اخلاص عمل د الله لپاره، او دویم دا چې په سنت د نبی صلی الله علیه وسلم که اخلاص په مونږ کې وي عمل صرف د الله دپاره کوو، خو طریقه د نبی علیه السلام نه ده بیا هم نه قبلیږي. که طریقه د نبی علیه السلام ده خو علامه که مونږ کې اخلاص نشته دی، نورې خبرې په زړه کې دي، په نیت کې تاویږي را تاویږي، نو بیا هم عمل نه قبلیږي بلکې الټه عذاب په دې ملاویږي. او دا روژه ډېر لوی عمل دی، ډېر عظیم عمل دی، دومره عظیم عمل دی چې دې باره کې سړی احادیث وګوري حیران شي، کله سوچ کې او فکر کې پرېوځي دا حدیث سړی ګوري چې الله سبحانه وتعالی د رمضان دا میاشت په قرآن کې ذکر کړې ده، بلې میاشتې نوم یې هم نه دی اخیستی. واحد دا یو میاشت په اسلامي 12 میاشتو کې چې الله د دې نوم په قرآن کې ذکر کړی دی، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. او دې له ډېر لوی عزت او شرافت ورکړی دی. او د دې اهمې فریضې او د اسلام یو رکن چې هغې ته روژه وایي د هغې دپاره یې دا میاشت منتخب کړې، بلې نه ده منتخب کړې. او د خپل آخري کتاب چې دا آخري امت دی او قیامت به په موږ قایمېږي، دنیا به په موږ ورانېږي، بل نبي دنیا ته نه راځي. د دې آخري کتاب دپاره یې دا میاشت مقرر کړله، او په دې کې الله سبحانه وتعالی خپل آخري کتاب نازل کړلو. د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې په آخري نبي وحي شروع کوله نو په دې رمضان کې شروع کړله، نو د دې څومره لویه مرتبه ده. بل د دې نه اندازه ولګوه چې جبریل علیه السلام به په هره روژه کې په هر رمضان کې به د شپې نبي علیه السلام ته راتلو. سوا د رمضان نه بله داسې میاشت نشته چې ته په هغې کې ما ته دا دلیل پیدا کړي او داسې یو حدیث ما ته پیدا کړي چې په هغه میاشت کې د هره شپه جبریل علیه السلام دنیا ته راغلی، دا ته نشي پیدا کولی. پرون موږ هغه یو حدیث ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځلې جبریل ته عرض وکړو چې ای جبریله ته زما خواله ډېر ډېر ولې نه راځې؟ زه ستا دې راتګ ته ډېر خوشحالیږم، ځکه نیک انسان چې د هغه نیکان خلک خوښي، دا قانون دی. او د بېدینو خلکو بېدینه خوښي، د ډمانو خلکو ډمان خوښي، او چې بې حیا سړی نو هغه داسې د بې حیایي او د موسیقۍ او ټنګ ټکور او د ګډاګانو مجلسونه خوښوي. او د نبي علیه السلام فیصله ده، دا د مولا صاحب فتوا نه ده، نه د چا جذبات دي، چې المرء مع من احبه. د قیامت په ورځ به د هغه چا په صف کې ولاړې چا سره چې په دنیا کې د زړه مینه کړې او د چا مجلسونه چې برانه ډېر خواږه لګېده او ورله بار وختي ور روان وي او هغې به درله خوند درکو. او که ورتلی به نو په دې موبایل کې به دې کتل دا چې څه دې کتل او څه سره دې مینه او تعلق د قیامت په ورځ به د ده په صف کې ولاړې. الله اکبر. دا سوچ مالم په کار دی او تعلم چې زموږ د زړه مینه کم طرف ته روانه ده، څه شي سره زموږ ډېره مینه ده، څه شي سره زموږ محبت دی. زموږ نبي د جبریل سره محبت کوي، ځکه جبریل علیه السلام د الله تعالی سفیر دی. هغه ټولو پیغمبرانو ته وحي راوړي، د الله تعالی د طرف نه سفارتکاري کوي. الله رب العالمین چې ورته کوم حکم رالیږي د مخلوق ته ولې جبریل ته وایي، بیا جبریل بیا پر ټول اسمانونو کې اعلان د هغې وکړي ملایکو ته، او هغې نه پس ځمکې ته هغه حکم راکوزېږي. نو جبریل علیه السلام ورته څه ویلې، او سورة مریم کې الله آیت هم نازل کړو وما نتنزل الا بامر ربک. موږ ملائک چې د ځمکې ته راکوزېږو ستا د رب په حکم راکوزېږو، موږ د الله د اجازت نه بغیر نشو راکوزېدلی. نو په هېڅ یو میاشت کې دا نه دي ثابت چې ټوله میاشت د جبریل راغلی او هره شپه د دنیا ته راکوز شوی، سوا د دې میاشتې نه. او د دې میاشتې په شپو کې او په شپه کې څه کول دی جبریل؟ هغه لوی عمل چې هغه د ماسخوتن سلام وګرځي او دا خلک دې تښتي او زما هم روژه ده دی وایي. هلکه ستا څنګه روژه ده؟ د نبي علیه السلام روژه وګوره، د صحابو او چې نبی علیه السلام د روژې باره کې کوم هدایت بیان کړي هغه وګوره او دا خپله روژه دې وګوره، دواړه داسې یو بل ته مخامخ کېده
ستا کومه روژه ده؟ ته روژه صرف دې ته وایې چې سهار نه ماښام پورې خوراک څښاک ونه کړي. نبي علیه السلام خو دې ته روژه نه ده ویلې. تاسو تېره جمعه حدیث واورېده، رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه. چې دا ژبه دې کنټرول نشوله، الله ته د دې سجت نشته دی چې تا خوراک او څښاک پرېښی دی. او وروستو دې باره کې زه یو بل حدیث هم وایم انشاءالله تعالی د الله په توفیق. یعنې یوازې روژه د دې نوم نه دی چې صرف خوراک څښاک مه کوه بس، نه، د ټولو اعضاو به روژه، د لاسو، د خپو، د سترګو، د غوږونو، د ژبې، دا ټول اعضا په دې یو اندام کې به تقوا ښکاري چې د الله رب العالمین د حکم نه خلاف دا استعمال نشي. د دې یرې نه به چې چېرته زموږ اعضا غلط استعمال نشي، سترګې، غوږونه، ژبه، غلط مجلس کې کېننو چې څوک ګډې وډې وي اوري یا موږ څه ووایو، په دې وجه به د امت سلفو په دې روژه کې د مجلسونو کې د ناستې نه څه کوله؟ ځان به ساتل. او زمونږ راشه که تودېږي اعتکاف ته به ناستې او د ګپ مجلسونه به جوړ کړي. خفه نه شئ. ګوره اعتکاف ته به ناستې او ځان سره به ټچ موبایل په جومات کې ایښی. هلکه نو چېرته حجرې نه به تلی وی که نه، مسجد ته ولې راتلی دومره بېعزتي کې د جومات؟ ته اجر له راغلی، ته عبادت ته راغلی، که ته ګپ له راغلی، د ګپ دپاره خو ډېرې غټې غټې حجرې وې که نه د الله باندې، هلته به تلی وې، هلته به دې ښایسته مجلس ګرم کړی وې، ملګري به دې ټول ځان سره راغونډ کړي وې او ګپونه به وې او بس دا قلارې خنداګانې او بړقاګانې به وې. دا خو د الله کور دی او د اعتکاف مقصد خو الله پورې ځان بندولو د مخلوق نه. نو تا خو دلته د مخلوق مجلس ګرم کړ، د دې څه مطلب شي؟ سبحان الله العظیم. یعنی زمونږ چې سوچ وکړي هر عبادت د خواهش د لاندې شوی دی. مونږ هر عبادت ته خپل رنګ ورکړی، د شریعت رنګ هم نه دی ورکړی، هغه رنګ هم نه دی ورکړی چې هغه الله تعالی یې غواړي، او هغه رنګ هم نه دی ورکړی چې محمد مصطفی یې غواړي صلی الله علیه و آله وسلم. خپل یو خواهش دی، خپل یو خوښه، معمولي غوندې یو خواهش نشو قربانولی د شریعت لپاره، معمولي غوندې یو خواهش الله ته نشو ورکولی، دا خپل نفس نشو کنټرولولی. حدیث کې خو راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې کله رمضان داخل شي نو بس څه چل وشي؟ د جنت دروازې کولاوې کړلی شي. فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار. فتحت ابواب الجنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا رمضان هغه ناشنا میاشت ده چې الله تعالی ورته دومره خوشحالیږي چې کله دا رمضان میاشت را داخله شي نو د جنت دروازې ټولې کلاو کړلی شي، ځکه اعمال د جنتیانو ډیر شي، د جنت والا اعمال ډیر شي، او دې دپاره چې دا بندګان د دې جنت دپاره عملونه وکړي نو د جنت دا دروازې را کلاوې کړلی شي. او دا نه بندېږي تر دې پورې چې د رمضان اخري ورځ ختمه شي. څو پورې چې رمضان اخري ورځ نه ختمه شوي هغه پورې دا دروازې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا نه بندېږي، دا همداسې کلاوې وي. او وغلقت ابواب النار، او د جهنم دروازې بندې کړلی شي، او دا نه کولاویږي تر هغه پورې چې څو پورې دا د رمضان میاشت ختمه شوي نه وي. وصفدت الشیاطین، او شیطانان وتړلی شي، دغه رنګه مردة الجن، هغه سرکشه پیریان دا وتړلی شي. نو دا جنات بعضې علما په دې کې فرق کوي چې یاره دا ټول شیطانان تړلی کېږي او ابلیس هم تړلی کېږي. بعضې وایي چې نه شیطان دا وتړلی شي او هغه ابلیس سرداري کولاوي، ځکه هغه سره الی یوم الوقت المعلوم پورې وعده شوې ده چې مرګ هم ورله هغه پورې نه راځي. قرآن کې چې کومه خبره ذکر ده چې الله نه مهلت غوښتی. او بعضې علما وایي چې شیطانان تړلی کېږي، سم چې ظاهر د حدیث دی. او بیا ولې دا ګناهونه کېږي چې شیطانان وتړلی شي؟ دا زموږ نفس دا چې دا 11 میاشتې را باندې محنت کړی دی نو اثرات خو به وي که نه؟ که نه به وي. نو دا میاشت خو دې دپاره و چې هغه اثراتو نه ځان وینځو، هغه ګندونه چې را پورې نښتي دي او هغه ناکاره وسوسې را اچولي چې دا د زړه نه پاکي کړو. دا میاشت خو د دې دپاره وه چې تزکیة النفس موږ ته حاصل شي. خو دلته به دې نفس کې څوک واګې اچوي؟ نو دې نفس کې به واګې ولي څوک نه اچوي سوا زما او ستا نه. زه به خپل نفس کنټرولوم، ته به خپل نفس کنټرولوم. دی وجه نه ما درته دا خبره وکړله چې زموږ د امت سلفو به د مجالسو نه ځان ساتلو، چا سره به ډېر نه میلاوېدل په رمضان کې، چا سره به ملاقاتونه نه کول، د دې یارې نه چې هسې نه زموږ ژبه یا سترګې یا غوږونه غلط استعمال شي.
لکه د طلق بن قیس رحمه الله په باره کې راځي، هغه د ابو ذر رضی الله عنه روایت کوي، وی ابو ذر رضی الله عنه فرمایي وی اذا صمت فتحفظ ما استطعت، چې کله دې روژه شوه نو څومره چې دې وس رسیږي ځان محفوظ کا، ځان کنټرول کا، خپل اعمالو ته متوجه شه او دا خپل نفس دې محفوظ کا د ګناهونو نه، او دا خپل اعمال او نیکۍ دې محفوظ کا چې بربادي درنه نشي. دی وجنا د طلق بن قیس رحمه الله بارک راضي واذا كان يوم صومه دخل فلم يخرج الا لصلاه. دا روایت امام ابن ابي شيبه په خپل المصنف کې راوړی دی، وایي چې څنګه رمضان داخل شو دی به د کور نه راوته، کور نه به نه راوته مګر صرف د مونځ دپاره به مسجد ته تللو، یعنی صرف یو کور او یو جومات بس، دې دپاره چې هسې نه یو ځای کې کښېنم بل ځای کې کښېنم او دا روژه مې برباده نه شي، ځکه چې کوم ځای کې کښېنې خاص کر دا موجوده دور والله د قیامت علامات دي او ناشنا فتنې دي، د خیر مجالس ډېر زیات کم شوي دي او د شر مجالس هغه زمونږ په دیندارو باندې غالب دي، زمونږ د دیندارو په مجلس کې چې کښېنې شر پې غالب دی والعیاذ بالله. په دې وجه باندې چا سره په میلاوېدو کې ډېر خیر نشته، سوا د دې نه چې د دې مجلس نه به د شر راوچتې، مګر هغه مجلس چې د الله کتاب پکې بیانېږي، د قرآن درس چرته کېږي، د احادیثو درس کېږي، نو ټیک ده بیا په هغې کې کښېنه، ځکه هغې کې ستا ژبه کنټرول ده، لګې قرآن اورې، د الله کتاب اورې، دورې تفسیر کې دې شرکت کړی نو بیا ټیک. ورنه دا انسان کې دا ماده موجود ده او دا شی په دې نفس کې دننه موجود دی چې دا خامخا د دې ژبې بې کنټرولي غواړي، دا نفس د دې ژبې ازادي غواړي، دننه چې په دې زړه کې څه راځي وایي دا دې ژبې ته وایي وایه هله تکړه شه به وایه، نه ټینګېږي، نو چې نه ټینګېږي نو کنټرول یې دا دی چا سره مه میلاوېږي، چې نه میلاوېدي بس چا ته څه ویل دیوال سره څوک خبرې نه کوي بیا کنه. دې وجې نه بس سلفو په دې میاشت کې ملاقاتونه بند کړه، د دې ډېر احتیاط د وجې نه به محدثینو د کتابونه د احادیثو کتابونه به بند کړه، چوټي ختم، بس د قرآن میاشت وی راغله او شاګردان ته ویل پاسېږئ تاسو قرآنونه راواخلئ د الله کتاب سره تعلق ساتئ. د دې معنا دا نه ده چې ګینې د 11 میاشتو کې د هغوی د قرآن سره هېڅ تعلق نه و، نه وایي دا میاشت صرف د قرآن ده، دا میاشت به صرف نور خو به 11 میاشتو کې مې قرآن به ویلو، د شپې به قیامونه کول، عبادات چې د هغوی وګورې حیران بشي، خو په دې میاشت کې به ډېر ناشنا او د ټولو نه زیات وخت قرآن له ورکوو، لکه د هغې بعضې احوال زه وروسته ویم انشاءالله تعالی. نو غټه خبره هغه د خپلو ژبو حفاظت دی. حسن بصري رحمت الله علیه فرمایلی ادرکت اقواما لم يكن لهم عيوب فتكلموا في عيوب الناس فاحدث الله لهم عيوبا. وای ما داسې خلک لیدلي ډېر نیکان خلک، ډېر تقواداره خلک، ډېر دینداره خلک، هېڅ عیبونه پکې نه وو، د عیبونو نه پاک وو، ډېر تقواداره خلک وو، ډېر دینداره خلک وو، خو چې کله یې ژبې را پرانیستلې الله اکبر او په خلکو پسې خبرې شروع کړلې او د خلکو عیبونه یې شروع کړل چې دا فلانې مړه دا خو داسې دی، دا فلانې او دا خو داسې دی او دکې خو دا چل، وایي الله تعالی دوی په خپله د عیبونو جالې وګرځولې، دا خلک دا نیکان خلک دا تقواداره خلک، تر هغه پورې د دوی دین محفوظ و، څو پورې چې د دوی ژبې بندې وې د پردو خلکو نه، چې کله دوی په خلکو پسې خبرې شروع کړې هغه ټول عیبونه الله په همدوی کې را پیدا کړه، دا ورله الله سزا ورکړه. د ژبې کولاوېدل، د ژبې پرانیستل ټیک دا ډېر اسان شی دی، دا خبرې هم ډېرې اسانې دي، خو سزا یې ډېره خطرناکه ده، سزا یې ډېره خطرناکه ده. د یو تابعي په باره کې زما نه نوم هېرېږي سفیان ثوري دی، الله اعلم و که بل دی، هغې باره کې ما یو ځل یو قول وکړه، هغه وایي ما صرف یو کس ولیده چې داسې یو عبادت یې کوو، دعا یا عبادت او په هغې کې ډېر عاجزي کوله، وایي ما وویل چې مړه دا څه ریاکار دی، وایي داسې بدګماني مې وکړه، وایي الله تعالی 40 شپې زه تهجدو ته راپانسولم، ما له الله دا سزا را کړله، ځکه چې دا ریا ځان ښودنه یا بلې دا خو دننه په زړه کې دي، په زړه خو عالم الله دی، زه پې څه عالم یم او ته پې څه عالم، تا ته د چا د زړه څه پته ده او ما ته د چا د زړه څه پته ده، چې زه او ته په یو سړي حکم کوو دا سړی ریاکار دی او دا دی او دا دی، هغه خبرې پرېږده د هغه سره، هغه به د الله مخې ته په خپله ودرېږي، زه او ته به سوچ کوو زه څه شی یم، زه څه شی یم، ما کې څومره اخلاص،
ما کې څومره تقوا ده. هغه د روژې چې کوم اصل مقصد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعلکم تتقون دغه تتقون ته څوک ورسېدل؟ دا به زم سوچ کوم، تاسو هم کوئ. ځکه همدای ورځې شپې دي نو چې میاشت لاړه بیا خو نشته دی. هغه دا دی هفته پکې دا دی ووته تقریبا هفته په ختمېدو ده. او ټوټل چې الله رب العالمین ناشنا الفاظ په قرآن کې ویلي، الله څه فرمایي؟ ایاما معدودات. خیال کوه ګوره د شمار ورځې دي، د شمار ورځې دي او درنه روانې دي بنده. خیال کوه څه پکې اکاونټ کې جمع کا، آخرت ته څه ولېږه. څنګه چې خلک د دنیا په باره کې جمعواري کوي، کاروبار باره کې سوچ کوي چې څه جمع کم او دا او دا او دا، نو آخرت له دې څه جمع کړي که نه دي جمع کړي؟ څنګه چل دی؟ او قبر ته خو چې لاړ شو مرګ راغو نو بس بیا خو بچیم پاتې شو او دغه مالم پاتې شو. نبی علیه السلام فرمایي انسان سره ټول 3 څیزونه دي، 2 ته پاتې کېږي او 1 ورسره قبر ته ځي. دا 2 چې کوم بې وفا شیونه دي موږ ټول ټیم هغې له ورکړی دی چې په نیمه لاره کې او په هغه سخت ځای کې پرېږدي. و یو د مال دی، یو د اهل دی، دا ته وایي پاتې شي، دا ته پاتې شي. چې څه دپاره یې ځان ستړی کړی او څه دپاره په دې روژه کې به هم د بد اخلاقي کوله. په دې چوک کې روزانه جګړې بېګا راته ملګرو ویل، روزانه د دې خلکو جګړې پسې جګړې چې معلومات وي په خېټه جګړې. ته مخکې شوې، زه مخکې شوم، تا زما نمبر دی او ستا نمبر دی، څوک چولو ته ولاړ دی، څوک بل شي ته ولاړ دی. چې پته راته ولګېده چې دې ځای کې اوس زما نه جګړه کېږي، په مخه باندې کور ته ځه، سیده ځه، یو ځای کې مه ودرېږه، ګڼه ګوره کې مه ودرېږه. ځان وساته دې مجالسونو د الله باندې، نفس کنټرول که که نه، دا به کله کنټرولېږي؟ همدغه میاشت ده. زما محترم ورونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم اصل کې دا میاشت د دې چې کوم هدایات یې موږ ته بیان کړي دي هغې ته کتل پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا كان اول لیلة من رمضان، کله چې د رمضان د میاشتې اولنۍ شپه شي. اولنۍ شپه کومه ده چې خلک میاشت ویني او اعلان وشي هلکه سبا اولنۍ روژه ده. دغه شپه چې سبا لته وې یاره بېګاره او پېشمني ته راپاسو، سبا اولنۍ روژه ده. د دغه شپې نه صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیطانان او سرکش جنات وتړلی شي او دغه رنګه د جهنم دروازې بندې کړلی شي او د جنت دروازې کلاوې کړلی شي. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ وینادي مناد، یو اواز کوونکی اواز کوي. دا اواز مونږ ټولو ته کېږي او دا د نبوت علوم دی او زمونږ په ایمان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اواز کېږي. نو ته به اوس دا نه وایې چې دا اواز خو مونږ وانه اورېدو، مونږ خو د ګوګو اواز اورو او چې وایي هلکه پاسېږي پېشمنۍ دی دا اورو، دا خو مونږ وانه اورېده. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په وحي الله دا خبره کړې. او په قرآن کې د مؤمنانو اولنۍ صفت څه دی؟ الذین یؤمنون بالغیب. دا به مؤمن بدای، متقی مؤمن بدای چې د سترګو لیدلی نه دي او د غوږونو اورېدلی نه دي او د مشاهده کړې نه ده، خو چې الله او رسول ویلي د ده پې څه دی؟ بس اوس خلک راپاسېدلي دي ګمراهان، سو کوئی جادو نشته دی، سو کوئی دا دجال نشته، سو کوئی دا نشته. وایي پیغمبر ته چل مخه یا خو داسې وایي چې الذین یؤمنون بالغیب باندې دا صفت ځان کې نشم راوستلی چې الله او رسول یې ووایي او زما عقل یې نه مني نو زه یې نشم منی، داسې ووایه. وایي ګمراه یم. ګمراهي بېدینه او ایمان د نوتی دی. نو د الله بنده هغه اولنۍ صفت چې په قرآن کې د ایمان والا او د متقینو ذکر دی، الله په تا کې نه دی راغلی. نو نور دین به موږ تا نه څه تمه وکړو چې تا کې به لا نور دین راځي. سو کوئی د قبر عذاب نشته او سو کوئی دا نشته، هر شی خپل عقل ته سپاري، هر څیز په عقل مه تله. د الله نبي وایي اواز کېږي، یو اواز کوونکی ملک د الله طرف نه د اواز کوي. په ملایکو کې یو ملک الله مقرر کړ او څه اواز کېږي؟ ما او تا ته دا اواز کېږي. نبی علیه السلام فرمایي دا اواز وشي یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے د خیر طلب کوونکیا، اے په خیر پسې ګرځېدونکیا او د خیر تلاش او لټون کوونکیا انسانا، را مخکې شه، تکړه شه او خیر او نیکو ته نور هم ور مخکې شه. اقبل اقبل، را مخکې شه. شابه د نیکو موسم دی، د اجر د ګټلو موسم دی. اقبل دا اواز کی. و یا باغی الشر اقصر،
اے د شر طلبګارا، اے هغه انسان چې دا 11 میاشتې د نافرمانۍ او ګناهونه او هر قسم جرمونه کول، بس ته کنه نور د الله نه حیا وکه، بند شه، اقصر ځان بند که کنه. رمضان راغی اوس هم تاله شرم نه درځي، رمضان راغی اوس هم د الله نه یریږي، رمضان راغی اوس هم ستا په زړه کې خوف او یره نشته. په تا رمضان راغو، د رمضان په شان لمحات او د مغفرت او د بخښنې ساعتونه راغه، او اوس هم لا ته هماغه شان په شر او په ګناه کې مبتلا یې. اوس هم ته ګاک ته دروغ وې، اوس هم ته دیسي څیز د اصلي په نوم خرڅې، اوس هم ته په دکاندارۍ کې قسمونه خورې، اوس هم ته ملاوټ کې، اوس هم ته ظلمونه کې، اوس هم ته دوکې کې، او اوس هم ته د مور او پلار نافرمانی کې، او اوس هم لګیا ته خیانتونه کې، او اوس هم لګیا ته بیل مازیانې کې، اوس هم ته قرآن له وخت نه ورکې. نو کله به ورکې؟ بس ته اقصر، ځان د ګناه نه د شر نه نور بند کا. کیدای شي دا د ژوند آخري رمضان، په دې آخري رمضان کې په الله تعالی ذات وبخا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو بل جمله ویل ناشنا، ولله عتقاء من النار، او د الله د پاره آزادون کی بندگان دي د اور نه. الله رب العالمین د اور نه بندگان آزادي، وذلك فی کل لیله، او دا کار ارش پکې. اخر ټکی توسو دا اعلان کله کیږي؟ ارشپا، او ارشپا الله تعالی بندگان د سنا آزادی د جهنم د اور. سبحان الله. مونږ الله ته دعا کوو، یا الله د جمعې ورځ ده، زه ګناهګار بنده په منبر ولاړ، مونږ ټول ګناهګاران یو، دا مجلس د مسلمانانو دی، او څومره مسلمانان چې په دې دنیا کې دي، یا الله مونږ که اوسه پورې دا ارشپا اواز مونږ ته وشو او بیګا پورې زمونږ بخښنه نه شوي، یا الله زمونږ بخښنه دې نه باد وکړه. یا الله، یا الله مونږ په دې جمله کې راوله ولله عتقاء من النار، چې الله تعالی بندگان د اور نه آزادوي. یا الله زمونږ نوم پکې ولیکه. یا الله زما محترم ورونو، دې حدیث پسې قسم په الله جړه پکار ده چې مونږ ځان لکینو اوښ کې وبیو، یا الله ته چې د اور نه ارشپه بندگان آزادې، زما نوم پکې ولیکه. یا الله، یا الله ما د شر نه نور بند که. یا الله، یا الله د خیر کارونو ته ما متوجه که او پکې مې استعمال که. یا الله ځکه هره شپه ستا د طرف نه اواز کېږي ما ته چې د خیر طلبګاره را مخکې شه، د شر طلبګاره بس ته نور بند که. دا خپل جرمونه او ګناهونه دي، او د اور نه د ازادۍ موسم راغی، هره شپه بندګان ازادېږي د اور د جهنم. دغه رنګه حدیث کې راځي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. الله ډیر کرتا وای داسې روزداران دي، ډیر روزداران، ګوره ډیر یاد کړه، ډیر کرتا داسې روزدارانی چې دغه روزدار هیڅ برخه نه د روزې نه سیوا د لوږې او د تندې نه. الله اني ساجر ته ملاوي شي، صرف لوږ او تنده ورته ملاوه شي، د سهار نه ماښام پورې وږی شو او تږی شو، اجر او ثواب یې ونه شي، ځکه د روژې د آدابو خیال نه ساتي، اړو دا احتیاط نه کوي زما روژه ده، په هره ګناه نیغ ورځي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایلي؟ والصیام جنه، والصیام جنه، روژه خو ډال دی. بعض علماء دا ډال دی د ګناه نه، روژه هغه ډال دی د ګناه نه چې کله تا نه ګناه کېږي، دا روژه دې مخې ته راوکړه زما خو روژه ده، ولې دا غلطه خبره کوم، ولې دروغ وایم، ولې بهتان لګوم، ولې غیبت کوم د مسلمان، او ولې داسې کوم؟ روژه ډال دی د ګناه نه ډال. دغه رنګه حدیث کې راځي دا ډال دی د اور د جهنم نه، په دې روژه باندې بنده د اور د جهنم نه بچ کېږي، دا ډال دی د اور. نو دا خپل روژه د اور او د جهنم مخې ته ډال ګرځول پکار دي. الله رب العالمین دې زموږ ستاسو ټولو روژې د جهنم مخې ته ډال وګرځوي، ډال باندې چې څنګه یو د جنگ په دوران کې سړی د دشمن د ګزار نه ځان بچ کوي، حفاظت پې کوي، دقه شانته دا روژه د دې مؤمن بنده حفاظت کوونکې ده. او د روژهدارو دپاره الله رب العالمین خصوصي د جنت په 8 دروازو کې یو دروازه، یو گیټ د جنت، هغه د روژهدارو دپاره دی. د هرو نیکو نیکو اعمالو دپاره خپله جدا جدا دروازه ده. او د روژهدارو دپاره باب الریان، باب الریان، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العالمین باب الریان دا دروازه د روژهدارو دپاره تیاره کړې ده په جنت کې، او لم يدخل منه الا الصائمون، په دې دروازه به نه داخليږي مگر صرف روژهداران. د روژهدار نه علاوه بل چاته اجازه،
اعلان به وشي. الله اکبر، دا څومره عجیبه خبره. د دې مثال دی لکه ته په ایرپورټ کې چېرته یو ملک ته ځې که نه، او یو دم اعلان وشي هلکه د پی آی فلاني نمبر جاز والا چې فلاني ځای ته ځي راپاسېږي، ټول خلک یو بل ته هلکه ځي چې پاسې زه به زمونږ نمبر راغی ځي چې ورځو شابه جاز ته خېږي. دقه شان اعلان به وشي د قیامت په ورځ، این الصائمون، روجهداران چېرته دي؟ الله تیاری کوئ، را داخلېږي په دې ګیټ راځئ، ملایک به استقبال ته ولاړ وي، راهنمایي به یې کوي باقاعده، الله داسې سلامونه به ورته کوي، او دغه رنګه په قیمتي هغه سورلو باندې به ناست دي، خوشبویانې به ترې را روانې. الله دې دا زموږ نصیب کړي. او په باب الریان به ننوځي تر دې پورې چې آخري روجهدار ور داخل شي، بیا به دا دروازه بنده شي. دا د روجهدارو دپاره الله رب العالمین مستقل یو دروازه په جنت کې دا قایمه کړې ده. زما محترمو، خو بعضې بدقسمته وایي داسې نبي علیه السلام فرمایي چې د ده د روجې نه هېڅ برخه میلاوه نه شي سوا د لوږې او د تندې نه. او دغه رنګه ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر، او ډېر کرته یو سړی د شپې قیام کوي، وایي زه تهجد کوم، زه قیام کوم، سوا د بېخوبۍ نه ورته هېڅ میلاو نه شي، ځکه نیت یې ټیک نه دی. نیت کې نورې خبرې دي، یا هغه قیام اللیل په آدابو نه کوي، او دا قیام اللیل د شپې، الله اکبر، دا چې ماخوستن مونځو چې دا ټول ودانګي، د دې نه خبرې. د دې دپاره خو نبي علیه السلام مستقل وعده کړې وه د ګناه د بخښنې. نو ته به کله ګناه بخښې خپله په الله تعالی باندې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایلي وو؟ د بخاري مسلم روایت دی، من قام رمضان، من قام دې ټکي ته وګوره، څوک چې د شپې قیام وکړي، د شپې ودرېږي، قام څه معنی؟ ودرېږه، او داسې ودرېږه چې دا خپې او دا ملا دې درد وکړي او دا سټ دې درد وکړي، داسې ودرېږه، داسې مه ودرېږه. دا بعضې کسان او څوک خو ودرېږي نه تښتي، نو دی به ځان پسې وبخي په الله تعالی باندې، لکه دا حدیث درته زه اوس وایم. او دا چې کوم ودرېږي نو شاته صفونو کې به ګپ لګوي چې پته ورته ولګي چې اوس خو د قاري صاحب د راښکته کېدو ټیم را نږدې شو، نو بیا به ودرېږي. نه ګپ مه لګوه، دا ټګي بل چا سره کوه، دا ټګي که دې والله پلار سره وکړم د نه خفه شي، بېعزتي دې وکړي. دا ټګي که دې د خپل مالک سره وکړه او ته سره کاروبار کې، هغه به دې وشړي د کاروبار نه، نو دا ټګي ته د رب العالمین سره کې. دا خو د منافقانو صفت دی، الله سره ټګي کول. د سورة بقرې اولنې مخ وګوره، دا اولئک علی هدى من ربهم، دا صفحه راواړه و دې کې وګوره، یخادعون الله والذین آمنوا. الله تعالی د منافقانو باره کې، منافق صفت دار دی د الله تعالی سره دوکې کوي. د ده په ګمان کې دا لګي ما الله سره ټګي وکړه، د ده په ګمان کې هم دا ده چې شاته ناست وم ګپ مې هم ولګو، موبایل مې هم پکې تاو راتاو کړلو، د کاوې پیالۍ مې هم پکې غړپ کړله، او ومدرېدم الله به مې بخي. دا ګپونه الله سره مه لګوه، الله سره ګپونه نه لګي. ټیټ ودرېږه، ستا نه په اول صف کې سپین ږیری ولاړ دی د 70 کالو، شرم وکړه او غیرت وکړه. په اول صف کې بوډاګان ولاړ دي او په دې صفونو کې بیماران ولاړ دي، په تاسو تندر پرېوتی دی، ته خو ځوان یې، ستا دا ځواني به کله د الله په بندګۍ کې استعمالېږي؟ دومره د خواهشاتو نه مغلوبې، دومره د حجرې ګپونو راخستی، دا د حجرې ګپونه به ستا کله ختمېږي؟ دا خو د مشرکانو طریقه وه، د شپې ګپونه لګول، د شپې مجلسونه ګرمول. دا خو د الله نبی منع کړی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ماسخوتن مونځ نه مخکې خوب منع دی، صحابه مونږ به منې کولو، او د ماسخوتن مونځ نه بعد بیا راتل خبرې منع دي، خبرې او ګپونه به نه لګول. دینی مجلس دا جایز دی. نبی علیہ السلام اکثر ابوبکر عمر سناستو رضی الله عنهما سره ماسخوتن مونځ نه بعد دینی مشورې یا درس. دویم میلمه سره خبرې، هغه له ټایم ورکول. دریم کور والا، بس نور دا نشته چې د انګاو د بنګار غونډ شوي دي او ګپ دی، د ورځې هم ګپ دی او د شپې هم ګپ دی او روجماتي کې هم ګپ دی او په ماسخوتن نه بعد هم ګپ دی. سبحان الله، دا بعضې خبرې درته سختې ځکه کوم زما محترم ورونو، والله موږ نه غفلت ختم نشه، په غفلت کې پراته یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم قام ویل، من قام رمضان، قیام او رمضان، ګوره قیام او رمضان. وختي مې راته څه ویلې حدیث د جبریل کې، نبی علیہ السلام له به جبریل عرش پر راتلو، نو څه دپاره به راتلو، څه به ورسره فیدارسه القرآن، دا د رمضان شپې د قرآن شپې دي. جبریل او نبی علیہ السلام یو بل سره قرآن اړولی دی، دا به هسې تکرار کوو،
دور چې ورته وایي دا قاریان صاحبان خپله اصطلاح کړي. او قیام د نبي علیه السلام جدا و په رمضان کې. جبریل سره به تلاوت بیل کوو او قیام به نبي علیه السلام بیل کوو. سبحان الله، والله حیران به شي که د نبي علیه السلام عبادت دې د شپې وکړو په رمضان کې. زمونږ خو نه تلاوت شته د شپې او نه قیامونه شته. من قام رمضان، چا چې د رمضان په شپو کې قیامونه وکړه، الله ته ودرېده. زمونږ ټول صحیح، زه چې دې ګړۍ ته ګورم ګنټه یا 1 غنټه او 10 منټه واوړي. یو سپارم کې مونږ وایو 1 غنټه یو ځوان نشي ودرېدلی، 1 غنټه 10 منټه، 1 غنټه په باندې 1 غنټه نشي ودرېدلی. د الله نبي فرمایي څوک چې د رمضان په دې شپو کې ودرېده او په دوو کیفیتونو سره خپل کیفیت جوړ کړي، ایمانا و احتسابا. د ایمان په بنیاد چې زه مؤمن یم، زه به د دې الله عبادت کوم، زه د بابا، زه د کاکا، زه د لوی ځوان، زه د بل چا او د بل چا عبادت د قبر او د ولی او د بوت او د بل چا او د بل چا نه کوم، د الله عبادت کوم او الله ته ودرېږم. ایمانا د توحید په عقیده ودرېږم. ځکه ته موحد یې، ته توحید والای. چې توحید والای نو وچ موحد به نه جوړېږي. زموږ هغه شیخ عبدالسلام رحمه الله به وایي دا بای سړی وچ موحد. وچ موحد څه ته وایي؟ خشک موحد. چې د بابا عبادت نه کوم او تعویذونه نه کوم او بل چا ته آواز خدا الله نه کوم. نه داسې نه ده چې کله د غیر الله عبادت نه کې د الله عبادت کې به استعمالیږي. صحیح موحد شه چې غیر الله عبادت نه کې د الله خو به کې که نه. دې ته توحید یوازې نه وایي، په توحید په بنیاد عبادتونه وسوکه. ای موحده، عبادت خو تا سره خوند کوي، عبادت خو ستا سره مزه کوي چې ته توحید والای. دغه الله عبادتونه به کوي. نو څوک چې د رمضان په شپو کې الله ته ودرېده د ایمان په بنیاد، دویم واحتسابا او د اجر او ثواب په نیت باندې، نو غفر له ما تقدم من ذنبه. دویم نیت مم صحیح چې الله په دې موږ اجر راکړي، زما په دې ودرېدو، زما د قرآن په اورېدو یا الله ماته اجر راکړي. نو الله تعالی به څه چلو کړي؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، د ده مخکني ټول ګناهونه الله رب العالمین معاف کړي. الله د ګناهونو د بخښنې والله العظیم د ورځې موقع دي، د شپې موقع دي، او موږ دا موقع ضایع کړی. نو دا موقع دا ضایع کول نه دي پکار. او د سلفو بعضې احوال دا ما ذکر کول. د قتاده رحمت الله علیه په باره کې راځي، دا یو تابعي دی، قتاده بن دعامه رحمه الله، وی کان یختم القرآن فی 7. د ده په ټول کال 11 میاشتو کې به عادت ده او هر هفته به قرآن ختمو. مونږ خو چې صرف په رمضان کې راوالو، بیا په باقي 11 میاشتو کې خیر خیریت بیا قرآن داسې کېدي چې دوړې پې پرتې. دا زموږ د امت سلف دي، هر هفته به په دې عام 11 میاشتو کې قرآن ختمه. خو چې کله به رمضان راغی، واذا جاء رمضان ختم فی کل 3، هره درېیمه شپه باندې به د قرآن ختمه، هره درېیمه شپه باندې روزانه به تلاوت کو، په درېیمه ورځ به د قرآن ختمه. دا دومره تلاوت، دا تلاوت نه ده، قیام اللیل نه، قیام جدا. زما محترم ورونو، دغه رنګه د امام بخاري په باره کې راځي، او دا ډېر ناشنا حالت دی. سړی ورته سوچ وکړي چې دا امام بخاري رحمه الله د تقوا څومره عجیب غرو ده، څه عجیب انسان دا چې الله تعالی ورله لقب ورکړی دی. په ټول امت کې الله رب العالمین دله دومره عزت ورکړی دی چې د امت اولیاء، محدثین او علما، ټول ائمه د دین سوی امیر المؤمنین فی الحدیث. دا امام بخاري په فن د حدیث او په میدان د حدیث کې د ټولو مؤمنانو امیر دی. الله امام الدنیا ورته ویلی شوی، په ټوله دنیا کې عظیم امام د احادیثو هغه دا انسان دی. دا هسې بې صدا مرتبه نه ده ورکړی شوی. دغه عبادات، دغه د الله هغه بندګۍ چې سړی وګوري. امام بخاري رحمت الله علیه باره کې راځي، کان یجلس بعد صلاة القیام لیختم القرآن فی کل 3 لیال. واہ عجیب. امام بخاري به ودرېده، امام بخاري به د قرآن تلاوت ته کېناسته کله چې د شپې قیام به وکړه. مونږ چې شپې قیام وکړو بیا خو ستړي اوسو چې بس بسترې ته ځان نسو چې ډډه وو. پس د قیام نه چې په قیام کې به ځان ستړی کړو، نو بیا به هغې نه بعد قرآن راواخست او په هغه تش تلاوت کې به هره درېیمه شپه باندې هغه تلاوت ختم کوو او قیام اللیل جدا و. په خبره پوه نه شوی نو قیام اللیل نه بعد به قیام به چې وکړو بیا به قرآن راواخست او هغې ته به ناستو او په هره درېیمه شپه باندې به د شپې په دې تلاوت کې قرآن کریم ختمو. دا زموږ د امت سلف دی پیژندلې وه دا خبره چې رمضان د قرآن میاشت ده. دوی په دې حقیقت پوه شوي
مونږ په لانه پوه شو دوی د دې خبرې نتیجې ته رسېدلي وو چې او دا د قرآن میاشت ده او قرآن سره په دې کې ډېره ملازمه پکار ده او د قرآن نه جدایي نه ده پکار دغه رنګه د امام مالک رحمت الله علیه په باره کې راځي کان اذا دخل علیه رمضان کله به چې په رمضان داخل شو يقبل على تلاوة القرآن من المصحف قرآن برواخست أو تلاوة تبا مصروف شو بلغيدا ويترك كل شيء حتى مدارسة الحديث او ټول مصروفیات به پرې خو د دنیا تر دې پورې چې په مسجد نبوي کې به د درس حدیث کوو هغه به پرې خو شاګردان ته ویل وځي رمضان کې د درس حدیث چوټي ده او قرآنونه راواخلې د الله رب العالمین کتاب وای او بعض سلف مجلسونه لګول د قرآن لکه دا اوس زموږ مشایخ مجلسونه لګولي کنه یو شیخ د قرآن تفسیر کوي ترجمه کوي نور ته وګیخي نو سلف به داسې کول یو ملګری به قرآن لسته او د هغې هغه حکمتونه به بیانول ځکه هغې ته خو د لفظي ترجمې حاجت نه و دا خو موږ عجمي و ځکه وایو ټکي په ټکي ترجمې کوه به تفسیرونه کوه هغې قرآن په معنو پوهېدل تفسیر ته بناست دې آیت کې دا فایده ده دې آیت کې دا احکام دي دې آیت کې دا فایده ده دې آیت کې دا خبره ده دا احکام اسرار رازونه حکمتونه دا به ترا وخکل او دې ته بناست یو ملګری به لګیا او دا تفسیر به کو او نور ملګرو به ته وګیخه دا به د قرآن مجلسونه په دې رمضان کې دغه رنګ د امام زهري رحمت الله علیه په باره کې راځي چې لوی محدث هغه به هم درس قرآن درس حدیث به چوټي کړلو او صرف قرآن ته به چې دی هغه ولګېده او د الله رب العالمین کتاب به لوست او دغه رنګ یو عالم دی یو فقيه شاعر هم دی نحوي هم دی او علم النحو کې چې کوم علما ماهري هغې باندې دا شعر ملکه ډېره غالبه یا اشعار یو اشعارو کې خپله اجرا کوي د نحو نو دې په اشعارو کې ډېر تکړه امام مازیني په نوم باندې امام مازیني البصري دا د بصرې دی چې کله به رمضان داخل شه اذا دخل شهر رمضان لا ينشد بيتا من الشعر حتى ينتهي وی د په ځان به دا پابندي لګوله چې به رمضان به څنګه داخل شه ده به یو د شعر دا پیلنی بند نه دی شعر خو دوه کرښو ته وایي که نه چې دوه کرښې نو هله شعري او چې دا یو کرښه دې ته بیت وایي دا یو کرښه چې وي او دا بله پرېږده دا یو کرښه به هم نه ویله د شعر وایي دا سره شعرونو میاشت نه ده دا د قرآن میاشت ده دا د الله د کتاب میاشت ده بیا به د الله رب العالمین کتاب لسته قرآن کریم ته بناست وانما کان شغله قراءة القرآن د ټول شغل مصروفیات وایي دا به د قرآن کریم لستلو بل یو عظیم عمل اخري خبره کوم هغه په دې میاشت کې زما محترم ورونو عمره کول دي او په دې موږ د الله رب العالمین ډېره زیاته شکریه ادا کوو او تاسو ټول د الله رب العالمین شکریه ادا کوئ چې الله رب العالمین حرمین شریفین کلاو کړو والحمدلله علی ذلک الله رب العالمین دې دا ناست مجلس اوریدونکي ملګري او زمونږ کومې خویندې خطبې ته راغلي دي الله رب العالمین دې ټولو نصیب وکړي په عمرو په حجونو کې الله تاسو ټول سره د اهل عیال بوزي بار بار او زما الحمدلله عادت لري چې کلم تلېما دا بعضې خبرې زه نه کوم خاص بس خولې له مسراغه د تحديث النعمت په تور به وکړم الحمدلله په حرم کې زه د خپل مسجد ملګرو له او خپلو ملګرو ته خصوصي دعایان له چې څومره ملګري دي زما او خطبو له راځي یا زموږ مسجد ته راځي یا درسونو کې کیني او موږ یې پېژنو دا ټول یا الله سره د اهلو عیال ستا د حرم ته راوله دا دعاګانې یو بل ته کوئ دا پشیشه دعا دا ډېره قبلېږي زما محترمونه چې زه تاسو پشیشه یاد کړم دعا کې تاسو ما یاد کړئ یو بل ته دعاګانې او دا ګوره دعاګانو میاشت هم ده په دې کې به دعاګانې هم ډېرې کوو او نبي علیه السلام فرمایي هغه دعاګانې چې نه رد کېږي الله تعالی یې بالکل نه رد کوي یو په هغې کې دعا د افطارۍ د روژه ماتي په ټیم کې چې دا خوله دې وچه شوې ده او د الله دپاره دې ټوله ورځ لږه تندم تېره کړه او تلاوتونه دې وکړه او ذکرونه او منځونه د جمع او اخره کې ناست روژه ماتي ته او په دې وخت کې الله نه دعا وغواړي الله رب العالمین ستا دې حالت ته ګوري چې ډېر ضعف دې بدن کې راغلی کمزوري او په دې وخت کې دعا غواړي الله یې نه رد کړي او بل د پېشمني ټایم کې دعا ده دا دوه اوقات کې خصوصي د دعاګانو اهتمام پکار دی واذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون دا دعا آیت الله رب العالمین د رمضان په آیتونو کې راوړی دی د رمضان آیتونه سوره بقره کې وګوره چې څنګه هغه ختم شي دا د دعا آیت راشي دلته مفسرین ربط بیانوي وایي ربط دا دی په روژه کې دعاګانې ډېرې کوه الله تعالی وایي دعاګانې کوه او په دې یقین یې وکړه چې زه ستا دعا قبلوم په شک مه کوه یقین وکړه چې زما دعا الله قبوله کړه په پوره آدابو باندې وغواړه
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عمره فی رمضان تعدل حجه، چا چې په رمضان کې عمره وکړه د دې ثواب د حج عمره دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث د بخاری کې راځي چې کله خپل حج وکړو نبی رسول الله د یو حج کړی دی حجۃ الوداع او واپس مدینه ته راغ. په دې کې یو زنانه وا ام سنان الانصاریه رضی الله عنها د مدینه د انصار زنانه وا دا حج لنه وتل. دینه دا معلومیږي چې زمونږ نبی به ګوره د امت د زنانه او د حالاتو نه ځان خبرو. د دې خاون شریکو په حج کې ښځه ورسره نه وه. نو نبي علیه السلام ورله دې بیبي ته وایي چې کله مدینې ته راغو ما منعک من الحج ای فلانۍ ای ام سنان ته حج له ولې نه وې تلې مونږ سره؟ ستا خاون تللی ته به خاون سره تللی وې که نه حج؟ ته خو نه وې په حج کې. نو هغه ورته څه وایي وایي ای د الله نبي ابو فلان خپل خاوند دې یاد ابو فلان من ابو سنان چې کوم دی کان له ناضحان جي د هغه دوه اوښې دي. ناضحان ناضحه هغه اوښې ته ویلی کېږي چې هغه باندې خلک اوبه راوړي او دا پټي پې اوبه کوي هغې ته ویلی کېږي. دوه اوښې وې د هغه. نو حج على احدهما والآخر يسقي ارضا لنا. یوه اوښه باندې هغه لاړو حج له تاسو سره ملګری شوی د الله نبي. هغه یو اوښه چې پاتې و هغه موږ ته پاتې و دلته پې د خپل فصل او د باغونه اوبه کول. ځکه زمونږ دپاره د اوبهخور ترتیب نه و یام پې ځان له اوبه راوړلې. بله معنی دا د مفسرین وایي ځان له کله څوک په ارټ لګوي او یام پې ځان له اوبه راوړلې کور ته یعنې مشکونه هم پې راوړل نو کور ته د اوبو د راوړلو موږ سره نور څه نه و. ای د الله نبي دا یو اوښه د کور د خدمت دپاره پاتې وه نو زما سورلي نه وه چې ما حج کړی وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې زنانه ته تسلی ورکوي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. سبحان الله. ای ام سنان په دې را روان رمضان کې عمرې له لاړه شه او په رمضان کې چې عمره وکړه د دې ثواب د حج عمره دی. او یا یې وفرمایل هغه حج چې زما سره یې کړی الله اکبر چې نبی علیه السلام سره په حج کې ملګری شي دومره اجر دی. خو دلته دا مسله یاده کړه چې چا په رمضان کې عمره وکړله نو ته به دا نه وې چې مړه د دې اجر خو د حج عمره شو په ما باندې فرضیه څه شو ختم بس اوس په ما حج نشته. نه اجر د حج عمره دی خو چې کله ستا وس وشو حج در باندې فرض شو تلې شوې نو فریضه په تا پاتې ده ګناهګار به یې کله نړی. او که په دې حالت کې د مرګ راغو سبحان الله هغه سخته خبره ده. عمر رضی الله عنه فرمایل زه یریږم چې د یهودیت او نصرانیت په مرګ هغه انسان مړ نشي چې حج پې فرض شوی پیسې شماري او شماري او ښې وس کېږي او حج نه کوي. نبی علیه السلام فرمایي دا مه وایه چې را روان کال له به لاړ شم هغه بل کال له به لاړ شم صبر کوه. او دا زموږ پښتانه خو پکې لا دا وایي د خیرات پیسې را سره شي. خیرات پکې کوم ځای کې راغلی ټیک ده که ته یو صدقه کې د شکرې په طور نبی علیه السلام به چې کله سفر نه راتلو یو غوا یا څه به حلالول دا به حلالول اس یو شکرې په طور چې سفر نه الله په خیر راورسوي. که ته د شکرې په طور یو صدقه کې جدا خبره خو دا پتا لازمه د حج په دې عبادت کې پتا لازمه نه ده. دا قیسې مه کوه الله بنده خپل غم دې کوه. که څوک راغی یو ګوټ زمزم دې پسکلی شو ښه ده که نه بس خپل کار کوه خپله فریضه دې ادا کړه. ته د خیراتونو غم راوړی په تا حج فرض دی. مجرم به د دنیا نه لاړ شي چې ته حج کولی شي او ته داخله نه کې لګې او ته پکې لیټوالی کې. نبي علیه السلام فرمایي کیدای شي تا ته یو مسله را پیښه شي یا کیدای شي ستا باندې مرګ راشي یا یو بیماري در باندې راشي. په دې کرونا کې څومره خلک وفات شو حرم پې بند شو او حجونه پې فرض او مړه شو دنیا نه داسې لاړ. انسان هېڅ پته نه لګي دې کې لیټوالی بالکل نه دی په کار. او دغه رنګه اخري خبره به دا وکړم چې دا کوم ملګري د شپې قیام ته ودرېږئ نو هغه بېګام دا خبره ما وکړه په دې منځ کې منډه مه وهئ یا بعضې خلک ویترو دپاره کور ته منډه کړي دا شی مه کوئ. نبی علیه السلام فرمایي حدیث د ابو داود د ترمذي د ابن ماجه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انه من قام مع الامام حتى ينصرف فانه يعدل قيام ليله. بل روایت کې حسب راځي بل روایت کې کتب راځي. کم انسان چې د امام سره ولاړو قیام اللیل کې او تر هغه پورې ولاړو حتی ینصرف الامام چې امام مکمل راوګرځي. امام کله راګرځي چې ویتر وکړي ویتر پورې به ودرېږي. نبی علیه السلام عمل سو په رمضان غیر رمضان کې څو رکعات یې کول نو یولس پوره که امام پسې کنه څه کې لوبې کې یولس پوره که کنه په حدیث عمل وکړه کنه
بیا د شپې قیامونه چې کوې وروستو کوه خو دلته ودرېږه نبي علیه السلام فرمایي تر دې پورې چې دی د امام سره واپس شي یو ځای امام راوګرځي او هغه پورې دی پاتې نو دله به الله ټوله شپه قیام اجر ولیکي که دی دې نه بعد بیا خوب هم کوي الله رب العالمین به ټوله شپه څه ولیکي قیام اللیل ولیکي الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته د هغه اعمالو توفیق راکړي چې موږ په الله ته نږدې شو زموږ په ګناهونه معاف شي او الله رب العالمین زموږ نه په هغې رضا شي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نن به د شپې زمونږ انشاءالله مسجد کې 12 بجې قیام شروع کېږي نو کوم ملګري پکې حصه اخلي هغه بیا راځي بعضې ملګرو نه وایي څه غیبتونه شوي دي معافي کوئ زمونږ طرف نه معافي ده خپلو کې یو بل ته د الله لپاره معافي وکړئ انشاءالله تعالی بیټکونو کې دا ختمونه څنګه دي نقصانات یې ډېر دي فایدې کمې دي مسجد د عبادت ځای د کیفیت برابري بیټکونو کیفیتونه نه برابر او د صحابو معمول هم داو چې په مسجد کې به قیام اللیل کو صحابه کرام چې څومره قیام اللیل کړی دی د صحابو دور وګوره د سلف مسجد ته به راتله نو خو بیل بیل به ولاړو هلته به جمع دلته جمع عمر رضی الله عنه به دا کار وکړ په یو امام پسې ټول ودرول ځکه نبي علیه السلام هم 3 شپې په جمع باندې ملګرو ته په مسجد نبوي کې قیام اللیل کړی دی بیا پس بله شپه راونوته څلورمه شپه ملګري ښه ډېر راغی یو نه به بل یو بل نه بل شپې ته ډېرېدل نبي علیه السلام ورته سهار ویل چې ما ستاسو اوازونه م اورېدل ستاسو جذبه مې م کتله چې ښه ډېر راغلي وایي خو ما ځکه بېګا تاسو ته جماعت سره دا مونځ در نه که زه په دې ویارېدم چې هسې نه فرض شي در باندې نو فضیلت یې ډېر دی اجر یې ډېر دی او بیا په هغه وخت کې نبي علیه السلام دا حدیث بیان کې ترمیزي کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د امام سره ودرېده تر دې پورې چې امام واپس شي الله تعالی به له ټوله شپه قیام اللیل ولیکي نو مطلب د دې دا نبي علیه السلام اشاره وکړه چې زه چونکې اوس وحي نازلېږي که زه په اوس مداومت او میشوالی کوم هسې نه چې باندې فرض شي نو لہذا کلک سنت دی او ځان لی کوئ په جماعت سره دا کول پکار دي صحابه کرامو په مسجد کې کول نو دا مسجد کې کول غوره دي خجی بله اخري خبره هغه دا ده چې زمونږ د مسجد کې ډېر ضرورتونه دي الحمدلله تاسو ته د هغې ادراک دی تاسو ته پته ده دا بر چې موږ کوم لنټر اچولی او د هغې هغه قرضه څه ناڅه الحمدلله هغه ادا شوې ده او څه پاتې ده نو د رمضان په میاشت کې صدقاتو کې هسې اجري او دا صدقه چې دا تاسو د مسجد دپاره کومه جمع کوئ دا صدقې جاریه ده یقینا دا د یو انسان اکاونټ ته نه ځي دا د رب العالمین اکاونټ کې جمع کېږي نو ملګري ټول پوره د مانځه نه بعد اخلاص وکئ چې مسجد دا کومه قرضه باقي پاتې ده چې دا انشاءالله په خیر سره ادا شي صفونه برابر کړئ د مشران له مخکې صفونو کې ځای ورکړئ